زموږ سره شاملولی شئ. زموږ جناب ټایم ډېر زیات نه لرم، زموږ سره زموږ درانه خواږه دوه ملګري ناست دي. او ډومبنی ډاکټر سره زما په ډومبي ځل چې دی نو تېره هفته ملاقات شوی، د هغوی هم ډېره ښایسته نامه ده او غواړم چې دوی ته هم هرکلی کړو. دوی سره چې کوم ملګري ناست دی ډاکټر کامران خان، څنګه حال جي؟ تاسو ته هم په خیر حالي، صحتمند مزاج خوري. او دې سره سره زموږ یو بل ملګری، بل خوږ درون خوږ ملګری ناست دی ډاکټر رحمت محمد صاحب. تاسو څنګه جي؟ تاسو هم په خیر حالي؟ ټیک ټاک یې، صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. او د کور نه بهر وتل راوتل خو نن سبا بالکل بند دي. څنګه چې تاسو ته پته ده کرونا روانه ده، کرونا وبا په ملک کې څه چې بلکې په ټوله نړۍ کې خوره شوې ده. نو څنګه لګي تاسو ته ډاکټرز فیلډ کې تاسو په دغه فیلډ کې هسپتالونو کې یا په لار کوڅو کې تاسو چې څومره خبرې اترې اورئ، لکه موږ خو صرف اورو، تاسو ډیل کوئ دغه څیزونه، نو تاسو څنګه فیل کېږي چې دا څه جنګ دی یو قسمه څه سره روان دي؟ ډېره زیاته مهرباني، ډېره یره ده د خلکو په زړه کې که نه؟ ډېره زیاته جی جی ډېر زیات مننه مونږ راوستل لپاره. او زمونږ خبرې د عوام په ریډیو په لاره باندې عوام ته رسول لپاره بالکل بایجان داسې ده چې زموږ یو غټ سلوګن سٹارټ شوی دی چې سټے هوم سټے سیف. بالکل جی، چې څومره هم کور کې وي نو زمونږ د کې زمونږ حفاظت دی. خو چونکې بعض اوقات داسې خلک دي څنګه چې ستاسو فیلډ دی، زمونږ فیلډ دی، یا نور داسې دي چې هغې کې وتل ضروري، هغې نه بغیر کېږي نه لایق پر زندګي. نو بس خپل احتیاطي د خپل چې کوم سوشل ډسټنسینګ دی چې یو بل نه څومره فاصله کې اوسېدل، دغه رنګې ماسک استعمالول او سینیټایزر یوز کول، دغه زموږ کوشش وي. خو کله کله انسان لکشنه کې چې د بهر د ماحول ویني نو انسان زړه کې لږ خفه شي چې لکشنه کې احتیاط موږ له پکار دی، ځکه چې دې بیمارۍ نور علاج نشته. دغه احتیاط علاج دی، خو چې موږ خپل خاص کر د خپل ښار کې وګورو، د کلو سایډونو ته وګورو، نو خلک بالکل لکه د دې بالکل غم کوي. نو بعضې خلک خو وایي چې یقین هم نه کوي درسره، لکه موږ په اورېدو کې راغلي ډاکټر صاحب تاسو صاحب په دې اړه چې څنګه لکه زموږ داسې ملګري شته چې هغې په خاندانونو کې یا په لرې لرې پېژنګلو کې بعضې داسې مریضان دي چې په حق ورسېدل، هغې نه بعد چې د خلکو دا یقین وکړو چې کرونا وایرس موجود دی. جی جی بالکل. دا کنسپټ تقریبا موږ تقریبا هر ترس همدا پروګرام سٹارټ دی او همدا خبره کوو چې د خلکو په دې ذهنونو کې دا خبر راشي چې یاره دا هر څه چې روان دي د کورونا د وجې دا رښتیا دي، چې کومه وبا روان ده بالکل ټیک ټاک ده. خلک همدغه سوچ کوي چې ګینې دا چېرته د امریکې سایډ نه د ډاکټرانو ته پاکستان ته حکومت ته څه ډالرې مالرې میلاویږي پیسې او دوی چې کوم دی بس یو لوبه شان جوړه کړله. خو زه خو خلکو ته یم چې خلکو ته هله پته ولګي که نه چې کله دا په خپل بیمار شي خدای مکه کورونا ورته ولګي یا د په خاندان کې څوک بیمار شي نو هغه ته به اندازه وشي، هغې نه بعد هغه احتیاط سټارټ کړي، د هغه په ذهن کې دا خبره راشي چې دا خبره خو بالکل ټیک ټاک رښتیا دي او دا وبا شته او دا وبا شته او دا چې کوم د خلک مړه کوي بالکل شته دی. او الله دې وکړي چې زموږ دا چې څومره ملګري دي داسې چې هغې یقین نه لري په دې خبر باندې چې هغې هم په یقین وکړي. بهرحال مینوال به هم راځي پروګرام کې، موږ سره به شاعري لیکي په 9214 199 پروګرام کې دا وخت ګورو چې موږ سره مینوال څوک دي په لاین باندې او هغوی سره به خبرې کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رجحان څوک له کوم ځای نه؟ جی څوک خبرې کوي؟ اوکې جی دا رجحان زموږ لاړو. بهرحال 9214 199 باندې زموږ ټول مینوال راتلی شي زموږ سره او څه قسمه مسله وي تاسو ته په کور کې د ماشومانو د نارینه او د زنانه او څه قسمه مسله وي نو بالکل جی موږ ته نیغ په ټلیفون کال کولی شئ. د ډاکټر صاحبانو نه به موږ اخلو معلومات د خیر سره. نو ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو ووایئ رحمت صاحب چې واقعي لکه ستاسو خو لپاره خو دغه ډیوټي ده او مطلب ستاسو جاب دی که نه، خو عام عوام خلک چې کوم دي دې ته هم چې دی نو بار بار لکه موږ دغه وینا کوو چې سوشل ډسټنس ساتئ، فاصله ساتئ په خپلو منځ کې، بهر تګ نه دی پکار. تر دې پورې چې حکومت 4 بجو پرې د دې خبرې دغه وکړو اعلان وکړو چې 4 نه پس مارکیټونه بند، خو باوجود د دې بیا هم تاسو لیدلی وي په مارکیټونو کې چې ډېر زیات بدحالي او کېدای شي دا لاکډاون ختم هم شي د خیره. خو د دې آیا اثر به څه کېږي ستاسو په خیال باندې چې لاکډاون ختم شي نو دا کرونا وایرس مزید چې دی نور هم سیوا کېدی شي یا دې کې څه کمې راتلی شي؟ داسې دی چې دې کې اوس دوه خبرې کېدی چې لکه د لاکډاون ډیفینټلی لاکډاون ختم شي
وایرس به ډېر تیزي سره پیلاو شي. اصل کې لاک ډاون څه د دې علاج نه وي. لاک ډاون داسې وي چې موږ له یو خاص ټایم راکړي چې موږ خپل هسپتالونه موبیلایز کړو، موږ خپل آی سی یو ګانې دغه کړو، موږ خپل کوم چې دا ولنربل پاپولیشن دی لکه اولډ ایج چې کوم دي دا موږ له شان کې سیف کړو. څوک چا سره چې کوم موبیلیټي نور بیماریان دي دا خلک موږ سیف کړو. لاک ډاون په حیثیت یو تاسو له علاج لکه نه ورکوي. اینډ اف د ډے دا وایرس به موږ ټول ټچ کوي لکه دا به موږ راځي. اوس زموږ د ګورنمنټ اوس دغه سوچ دی کلیر کټ خو نه وایي، خو لیکن دا سوچ دی چې ګورنمنټ هارډ امیونټي ته ځي. ګورنمنټ دا غواړي چې لکه زموږ یو نوجوان دغسې یو ماډل سویډن کې اوس هم روان دی، سویډن په دې هم دغه دی. نو ګورنمنټ وایي چې لکه هارډ امیونټي ته لاړ شي. نو دې کې بالکل ډیمیج خو به ښه کېږي لکه ځکه دا چیزونه موږ سره په دې یېرېږو چې داسې نه دا شي ډېر زیات راشي او موږ سره هسپتال کې الریډي کمي ده. LRH کې موږ سره 25-26 آی سی یوز دي چې موږ سره 26 آی سی یو بیډز دي چې موږ دې مختص کړي دي. نو دومره پېښور باندې 26 باندې به نشي مینج کولی. نو موږ دغه وایو چې خدا نخواسته چې ته ډېر غټ ډیمیج ونه شي. نو موږ وایو چې چې د ایون ګورنمنټ الاوم کړي خو عوام نه پکار دي چې لږ شانه کې احتیاط وکړي. د خپل زندګي د راحت سره امپورټنټ ده او خاص کر خپل مشران چې کوم دي دا بالکل لکه بهر دغه نه کړي. ډاکټر صاحب یو مریض دی ګور جی موږ سره مریض دی کو مریض والا دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی رجحان څوک خبرې کوي لکه ځنه اسلام ګل خبره کوم. جی ورمړو نه اسلام ګل په خیر لري ته جی تاسو څه مسله ده؟ خجیلون دا مسله چې ما مې دې کار پرې کاو کنه. صحیح ده. د هغې نه بعد ما په 2013 کې چې کوم دا د برېکدال کې مې نه ډېر علاج وکړو. د هغې نه کامیابي دا چې هغه صرف ما ته موران او دغه چې کوم دا ډېر کنه جی جی دا لیکلي دي او زه خورم خو هغې سره زه ښه شم خو هغې نه اوس زما ټوله بدن نرم شوی ده. او د دویم نمبر دا ده چې ما چې کوم ده که نه هغه چې خورم خو صحیح ما که نه خورم نو بیا مې کار خراب وي. اوس ما ته هغې نه شکر هم لګېدلی ده. او د روژې نه مخکې ما ته یو منستر وتی چې څه ورته یوه لمبه غوندې راغلې ده په دې ملې باندې. جی جی بالکل. او هغې به دانوکۍ هغه دانوکۍ ټولې چې کوم ده هغه جوړې شوې. صحیح ده. وایي نه نه دردونه نه کمېږي. نو زه دا یې وایم چې دا به څه چل کېږي. ما ته خو 4-5 مرضه په یو بالکل. ډاکټر کامران صاحب زموږ سره دی جدي تاسو اسلام ګل کاکا تاسو ماته دا وایي تاسو د ایمیوران خورئ او د اسلام بله کومه ګولۍ یاده کړه؟ ډلټا کارټل ها سټیرویډز. دا تاسو یې څه لپاره خورئ؟ ستاسو بیماري څه ده؟ دا بس ما ته په بریګیډیر د برېکدال په هسپتال کې نه لیکلي شو چې سپین وکړو. نه تاسو نو څه وینه خو نه یئ؟ وینه خو نه روانه لاندې نه؟ لاندې نه نشته. خوله مې پخېږي کله کله هغې نه بیا وینه کېږي نو هغه چې کوم ده زه دا ګولۍ نه وخورم بیا هغه ما کنټرول کوي. او د هغه کیمرې والا معاینه شوې وه؟ که ما په هغه ځای ټسټونه یې کړي په دا کې هسپتال کې هغې نه بیا زه په خیبر هسپتال کې داخل شوم. هغه ټول ټسټونه وکړل هغې چې کومه سکین مسلې وه که نه سکین په هواد کې به زه داخل یم. تاسو چې ما ته اوس دا ووایئ اوس تکلیف څه دی؟ اوس ما ته تکلیف ده چې ما لکه هماغه زوړ حال ده که ګولۍ خورم ښه ده چې اوس راته شوګر هم ولګېده یو بله بیماري هغه پوسټر ورته کوي څه ورته دا لمبه راته راغلې وه دې ملې تېر نه تر دې نامه پورې او هغې باندې ټاکې ماسکې وي هغه اوس بار نه خو صحیح شوي ده هغې نه ډېر علاج وکړو خو لکه اوس هغه شی چې کوم ده نه نه دردونه نه کمېږي 4 کېږي. او د شوګر راته کوم نه ولګېدلو؟ دا شوګر راته یوه میاشت مخکې لکه د دې لپاره مې علاج شروع کړی دی؟ هغې ګولۍ راته لیکلي دي. ښه ټیک شو. د دې ستاسو چې کوم بیماري ده که نه نو په دې کې د کولمو زخمونه جوړېږي انفلمیټري باول ډیزیز ورته زما په خیال همدغه بیماري ستاسو لپاره تاسو د ایموران او ډلټا کارټل سټ کړي دي. نو د دې سره د شوګر سره ډېر زیات تعلق نشته. ټیک شو که نه؟ تاسو به خپل علاج چې کوم دی جاري ساتئ. ټیک شو. دا به بندوئ نه که چېرته دا بندوئ نو بیا به ستاسو تکلیف به نور هم سیوا کېږي. ښه صحیح شو که نه؟ او خیر دې سره د یو قسمه 2 ګولۍ ته موږ درلیږو په میسج کې انشاءالله نو هغه به ورسره تاسو شروع کړئ. ښه دا دردونه مې چې کوم دي که نه دا ما دغه دا ملې نه مې چې کوم دا لمبه راختلي وه که نه بوسټر وتی روسټر وتی روسټر هغې ته وایي. نو د دې نه خو زه ډېر تنګ یم. مانځه سره ته تکلیف وي دغه ته تکلیف وي ګرځېدو تکلیف وي.
ټیک شو جی هغه سره دردونه یې د اصل کې دا رګونه چې کوم دی نو په دې باندې ټیک کوي د وایرس چې کوم دی نو دې لپاره ماته دوايي لیکو ښه نو به تاسو ته میسج کې درشي به ان شاء الله راوړي او دا د شوګر بچنګ سرګي دا خو زماته د 30 ملي ګرام ګولې لیکلي دا نو درځي کاکا نو درځي چې کومه ګولې ته لیکلي دا مې کړم 30 ملي ګرام او هغه نه بعد مو ټیسټ کړی چې شوګر کنټرول دی کنه دی کنټرول دا خو روزي شوی دا د ګډوډ کې ټول هسپتالونه بندو پرایویټ تاسو چې پریزم مو سره جاري ساتي او کوشش وکړئ چې دا یو دوه ټیسټ وکړئ په دې هفته کې نو به ان شاء الله بل هفته کې به موږ ته بل کال کوي ښه او خپل ډاکټران ګولې جاري ساتي ټیک شو جی او کې جی ډاکټر تاسو ډېر ته مننه دومره خولي مشورې تاسو ورکوي خلکو ته هغه په یو ټلیفون باندې سمره چې دینو اسانه شو خلکو ته عوامو ته او یقینا چې دغه شانتي زمونږ نور مرګري هم راتلی شي د باندې 1499 او ډاکټر صاحب دا چې شوګر ټیسټ خلک نه د حکومت کوم خلک کولی شي چې کوم سټرایپس ملاويږي جی بالکل دا حکومت کوم خلک کولی شي د لپاره چې کوم ماشين ملاويږي ته ګلوکومیټر وای دا سه مطلب 1500-2000 روپے پورې کیږي جی بالکل ځان دې ورسره سټریپ واخلي نو که سړی کول غواړي ځان ډیلی بیس باندې خپل ډیلی بیس باندې خبره او دې باندې زمونږ روزه چې د ناغم س ډیسټرب کیږي ناغه سر سم البته ک مریض ګولې خلونه بیا بل خبره یو تاسو بالکل ډاکټر صاحب تاسو نه رحمت صاحب که تاسو میډیکل سره تعلق لري نو د کرونا حواله سره یو تاسو بالکل غواړم تاسو نه چې کله مریضان د کرونا چې هغه په حق ورسي نو دا غي نه بعد بیا د ګورنمنت سره لا عمل لس طریقه کار د څنګه چې دین هغه سر ترسي لکه مریض هغه مړی تر اوسه خو اوس ګورنمنت سره داسې ته پلان نو خو 4 تاریخ باندې پرون بل ورځ ګورنمنت یو خپل ګایډ لاین راويستل د کورونا ډیټ لپاره دی بره کې ډېر تشویش او خاص کر د ډېر خلکو خپل مریضان هسپتال د صرف د وجه نه وړل چې هغه وایي چې موږ تدبین کې یا د واپس بیا موږ ترا کوي موږ ته مسلې ټیک دي اوس ګورنمنت ګایډ لاین ورکړي دي ګورنمنت کې دا ګایډ لاین دي چې کوم دو ګورنمنت دا خبره کوي او دا دغه د چې کوم مریض مړ شي چې داغه پیپړې کار پرېګ دي نو داغه نه د وایرس خطر ډېر کم وي بلکې almost negligible کم مریض نه چې فلویډ یا د رواني هغه نه موږ لکشن کې یره کول شو چې خلمانه یا بل زمانه ناراضي یا بس لیکوډ اذروایز چې نوی نو د په سٹاپ کړی وي او دا وایرس نه پلاويږي نو ګورنمنت کې دا ورکړي دي چې دا مریض تاسو لمبول شي خو د چې کومه تخته تاسو یوز کوئ هغه تخته یوزیبل نه هغه مخکنه په ډیټول باندې یا بلیچ باندې صفا کوي او چې کوم کس غسل د لور کوي د هغه چشمه مچي هغه بدستاني مچي او ماسک مچي حفاظت هغه نه بعد چې کوم د اټینډنټ دی هغه د دیدار کولای شي خو نارملی چې کوم بوساخلی یا چپه چورته وي مو چې هغه باندې کوي لکه نږدې پرې خپل وت ماسک بچي او نږدې او دغه ور کولای شي نو دا لکه ګایډ لاین کړی دي چې تدفین کولای شي انیشل ډیز کې لکه موږ لکه دا شو چې وفات شي او هغه ډیډ بای له سو خپل زین هغه د خامخ خپل پرسنل بالکل یې ماسک واچي لاسته دستانه دا به خامخ یوز کوي او دغه یو خبره بل چې کوم کس بیماری فیملی کې بیماری یا بل کې بیماری او غته داسې علامات ویل کړه ټوخه شو یا سینه ناغه د اجازه نشته هغه کمزوري کنه د حال کې نه چې هغه دغه شي هغه نور تم برداشت کی دا کولی شي ټرانسمیټ کولی شي لکه انیشل سټیجز کې چې څومره مونږه کتلې دي نو زیاتر چې دي نو لکه مړی خو کورواله ته چې دي نو حواله کیږي او موږ شاندي چې موږ د هسپتال عمل دا غي خخم کې سنبالم کې زیته ورسي خبره خبره چې زمره اجازه ملو شو چې د نمبر تاسو کوم کم د خپل د نږدې نه لیدې شي کته شي ټلیفون ګورجی باندې 1499 باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام جیرو جان څوک د کوم ځای خبرې کوي بلال مولازونه خبرې بلال جان تاسو څه پرابلم دي څه مسله زما دا مسله ده لکه څو باندې مزدور نه کړی ها جی او زما په سر باندې ډېر راځي تر هغه زما د کوم سپین کوي ها جی ها لکه ډېر زیات تکلیف مله کنه وړاندې موټر کړه چې ډاکټر ته ته وګورئ برابر ما ته ها ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې تاسو خپل ریډیو आवाज شاته نه بند کیږي ډاکټر صاحب تاسو وای دی کړم السلام علیکم بلال بھائی وعلیکم السلام بلال بھائی تاسو څه مسله ده یره د ډاکټر صاحب ما ته مسله کنه خو زما په سر باندې دا چې ورته په دې سر غم ځړ راځي کنه کوم سر باندې دل راځي سره سترګه دا سترګه نه په دې ډډ راځي ها ها او سره ما یو څه چې موږ سپین کړو ها ها بلال بھائی دا څو نو نه دا دل درمانه راځي تاسو باندې یره د دې تقریبا
2 کال په برابرۍ او دې له تاسو میډیسن یوز کړی دي بل ډېر نه کړی دی په موږ غوښتل کاغذ بولې چې کوم یاري خو نور دا بیان کړی خو نه کیږي ها بلډ پريشر داسې څه تاسو چک کړی خپل بلډ پريشر مې ډېر کم دی او دې د کې بلال وای د سترګو سره بره دغه ځکه دل خو نه کیږي یا څه بلقا خو نه کیږي کیږي ډاکټر صاحب په دې سره مې ورته څه په کومه د دغه په دې باندې راستم دی نظر دې سره ټیک دی نظر دې ما سره لږ په دې شي کمزور دی دا نزله زکام خو نشته ور سره نه زکام نشته خا خوب مو څنګه دی او مو څه او څه کار کوي ورته قرآن رپورټ کوي خا او سر چکر ور سره راځي او سر روانه ګرځي سترګې تورې کیږي ها او ټول کیږي څه ټینشن خو نشته کنه نه ټینشن مې الحمدلله خاجي ښه بس ټیک شو دوايي نه تاسو ته مونږ لیکو ښه میسج باندې ان شاء الله درشي اوکې ډیر مننه بلال جان زموږ سره ډاکټر صاحب دغه شانتي د مریضان روان دي د خیر سره خپل غیږ تاسو ته پوښتنه کوي دا ډیره خبره بل چې د عوام لپاره لکه ما فرست ټایم زه د پروګرام کې شامل شوم ما خو پروګرام دا اوریدل مو باقي چې ډیر ښه پروګرام دی ډاکټر آنلاین چې مریض په کور کې ناس یو غي تاسو دی او ما غځای کې چې دینو دا غي د مسلې حل ملو شي ټلیفون را روان دي ټلیفون ها ټیک شو جی زموږ روزان مو سره دی اوکې جی د فیسبوک یو څو کمنټس یې په شاملو کو څنګه یو دوه درې نمونه دي تاج محمد روزا اتکلوجي د سعودي عرب نوې کرونا کنټرول شو پاکستان کې نه د خیر دغه د کی سرمانه د خیر زر تر زر ان شاء الله جوړه خیر کې آی ډاکټر صاحب یو تاسو دغه زبکولوالم چې د ګرمه د دې وایرس اکثر ما اوریدلې دي زیاتره د خلک وي چې ګرمي سیوا شي یا سنټیګریډ 90 یا 89 بوب شي نو 90-80 ته خو پاسبل نه ده کنه خو چې 40-45 کې آیا څه گزاره به وشي د دې کنه بالکل جی د ګرمۍ سره تعلق ساتي څومره چې ټمپریچر سیوا کیږي نو په هغه کې د کورونا وایرس کوم نو دا گروث نشي کولای صحیح نو ټرایلز کې خدای څه خبرې شته ټیک ده او باقي دا څه کنفرم خبرې دا دي نه جی لکه سنې خبره چې اخوا د خوانم اوریدلې دي خو یقینا چې د ګرمۍ سره لګ ډیر چې دین هغه اثر به خامخه په دی وایرس باندې پروزي او دا د مې میاش روانه ده او ډاکټر صاحب یو بل سیز دا نوټس کړی چې په اټماسفیر کې په ماحول کې چې دین ډیر زیات بدلون راغلی کله چې دا وایرس چې دی خو دا وبا خوره شوی دا میاشې ونیم نه زیات شو 2 میاشتې تقریبا شوې نو آیا دام اثر لري چې د خلکو ټریسپاسینګ یعنی یو علاقه کې د انسانانو ټریسپاسینګ کم شي نو الته نیچر خپل ځایونه سي نو دا موسم بدلونم آیا کې دي چې په دې وجه باندې بالکل جی موسم خو بدلول هم سره تعلق شته مطلب دا ټول فیکټرز دي کنه ټمپریچر شو هیومیډیټي شو دا هوا شو دا ټول دي کې په ټرایلز کې شته دا ریسک فیکټر په دا اگین هم دا خبره چې کنفرم نه دي صحیح مطلب کنفرم خبره موږ دا نشو کولای چې ګنیره د دې د وجه چې کوم نو یا به کنټرول شي یا به نشي خو چې کوم پریډکشن شوی نو ان شاء الله تر جون اینډ پورې ان شاء الله زمونږ هم دغه امید دغه دعا چې د خیر سره دا روزه هم په خیر تیر شي ټلیفون زموږ سره د جګور دا خمینوال څوک دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خورجان څوک د کب زینا زه باندې موږ خبر کوم زما مره کې ځخم نه راځي حاجی ښا ډاکټر صاحب نو څنګه کالونه دغه دی او چې جنرال انتقلاس یې سپلیمنټین دا کوم د ځخمونو دوايان هم استعمال کوي ټیک ده دا خو لکه خفي وسټینشن د خپګان چې په سره سره مره خراب شي صحیح خو ډیره زیاته د څنګه روزه ته نه سم خو لکه دا کولې نه شم بس ترکي شي ټیک یو دا څنګه خراب کوله لکه ډاکټران سبګرای کې مشکله ریکازات سیستم خېری دا صحیح ترې سیستم خېری دا ټول ډاکټران خېری به خېری راته دا خپګان وجه او خپګان ما کاوه صحیح خپګان بیماری ده جی رقم دو رقم دول زوی بس مره کې داسې دوايي کنه جی مره نه ورسره زه تاسو نو څه ته پوښتنه کول غواړم دا د مری زخم څنګه تاسو څنګه پته لګي مری خوږي مره ها او ورسره ته به بلځي لا ته ورسره نه خاجي ښه چې کوم ځکه زخم نو هغه سره ته به خامخا راځي ټیک شو کنه او نزله زکام غواړي خو نشته نه زکام نه دغه بس صرف بیماری نه او ساکه تکلیف راځي نه ما کې تکلیف نه ها او خوب مو دې برابر دی
خو بس برابر دي مال مخکې زما صدقه او مسله هغه هو چې مال ډاکټرانو د نسو ګولې راکول کنه اما پرې ته چې وخت راته پته ده خو دغه پوهیږم هغه مشته تجربه نو بس هغه چې هغه څو ډاکټرانو ورال نه شي ګولې لوم پرمیل او تو پرمیل څه څه دا دغه څه سایدین دا راکول او دا کوم اصول هغه سره گزاره کېدله نه کنه نو خو د دماغ د سرجی کنه نه دماغ خو دې خدا ګولې خو چې چا مرته لیکلي بالکل ټیک ګولې ورته لیکلي او په کار تاسو کوم اس کم درې نشپګ مېشتو ګولې تاسو هغه جاري ساتلې نه نو خو بس دا کنه چې یو خبره چې په دې جنت لازم نه چې مال دونه زور نه دا د نشي ګولې خو نه دي کنه دا د نشي راځي نه دا نشي نه دا د سره صرف مازغه ریلیکس کیږي ټیک شو کنه تاسو ته به چې کوم د مریض د زخم نه به تاسو نه فیل کیږي نو بس هغه نه سم مسولې کنه د ګلاس ځان ته مو موبایل ته مو نو دي نه چې بس پټول اوکې جی بعضې مریضان داسې وي که نه چې هغوی مطلب یو څیز باندې بیلیف نه وي هغه خپل ځان نه یو بیلیف جوړ کړي نو بیا مسکنسپشن د هغې نه جوړ شي. بهرحال ډاکټر صاحب مشورې خو ډېرې ښکلې ښکلې تاسو ورکوئ ما له هم یو مشوره راکوئ ما له د شپې خوب نه راځي لکه دا د ظاهره ده چې روژه کې که تاسو غور وکړئ نو زیاتر خلک پېشمني پورې چې دی هغه بیخي او د پېشمني نه بعد چې بیا خلک وده شي نو یو خو دا روټین د خلکو چینج شي ته وده کېدو پاسېدو بل روژې په وجه باندې هم لږ شانتې بدن او سر د خلکو درونی نو دا خوب نه راتلل صرف د روټین چینج کېدو وجه خو نه ده ولې نه د روټین چینج کېدل هم پکې وجه ده جی دومره دا چې تاسو خو ماشاءالله ینګ او هیلدي کس یې نو داسې څه بیماري خو موږ نشو ایکسپیکټ کولی نه آی مین ټو سې چې دوی راته خیمه د نه یو بل شی زه تاسو کوم چې تاسو څه ټینشن منشي نه نه چې د ټینشن شته نو سوچ او فکر شته او کیږي خو د نور خلکو نه به ورجی دا غي څه ټینشن سوچ فکر دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام کریم شکر الله کرم جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ د باغ نه سلیم خبرې کوم خاجي ښه سلیم روجان په خیر جی څه مسله ده چې تاسو جی ډاکټر په لږه تاسو کوم د ډیر وخت نه متوجه کړم په دې مری کې څه خدي دي اها خو کوم یا د شي لکه بعد د صد مری تازه کوم نو دې سره شو زیاده مې دي مثلا د سوکسي صحیح ورته فعلا چې مستند ډاکټر کوي نه ښکار شي ٹھیک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب الحمدلله سلیم بھائی دا څه وای تاسو دې سره تبوي نه جی چې ته به سره نه ورته د سین خطي بالکل د مری کې سات په سات نه ها سلیم بھائی تاسو نه دا څنګه را خپل ترمیر به څه راځي جی راځي چې کله راځي ها او تاسو ته کوم وخت دا فیل کیږي چې زما مری کې څه شنه خطي دي هر وخت کې کنه خاص ټایم کې هر وخت بس سات په سات نه کې د مری چې تازه کوم نو سمشي یا د سیبوس کنه یا د کاوچي په دې نور پسوس کنه ها سلیم بھائی دې نه له نور ساده خو نشته ټوخه یا سینه کې داسې څه دغه خو نشته بل نه شکر نور سمشته راځي ټیک شو سلیم بھائی مونږ به ان شاء الله تاسو ته میډیسن درولې ټیک شو جی وعلیکم السلام. نو ډاکټر صاحب دا تاسو په خیال څه دا اکثر موږ ته دا خلک وجیره د خوب ګولې خورنه آیا د خوب ګولې خوراک یو واحد علاج دی دغه د کوم دا چې کوم ماته پرابلم دی یعنی ډېر پرابلم نه دی خو مطلب هغه روټین خلکو چینج شي کنه آیا لیکن موږ خوب ګولې خوري شو کنه چې د ګولو مخکې سړی خپل چې کوم لایف سټایل لیکنه د کول انتهایی ضروری دی. صحیح ده خاص کر بیا ایکسرسایز کول جی جی نو دا ځان له انټي ډیپریسنټ دی بالکل هم داسې ده خپل مایند چینج کول خپل ځان بیزی ساتل صحیح نو دا د دې نه خشه او خو انټي ډیپریسنټ بالکل نشته صحیح بالکل اساس خبره لږه کنټینیو کوم چې انټي ډیپریسنټ دا هم نه چې تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو جسم لږ ستړي شي تاسو لږ ریفریش هم شي تاسو د شپې خپ آرام چي دي نو موږ ایکسرسایز هم کوو خو د کور کارونه هم کوو د شپې بیا هم چي دي نو باز اوس خو د کرونا پوجا تاسو په خیال کړی چې هر څه بند نه شانتي وسره د ایکسرسایز لپاره هم بارلون کور کې کولای شو دا نه شي غزینه بندي خو آیا تاسو د خوب ګولې د کې ارچ کوئ مطلب دا مې ګوري چې کوم مریض مثال ځان بي ساتل شي هغه ته موږ یو میش 2 ټایم ورکو چې تاسو دا د احتیاطي تدابیر اختیار کړئ دا خپل ځان لایف سټایل چې کوم دا موډیفای کړئ چینج کړئ صحیح چې دا غیر سم نه کیږي نو بیا خو مجبوری ده ورته موږ خامخا انټي ډیپریسنټ مست سٹارټ کوو کولی خبره مو کوي جدي رخ کولی او ګور 92 1499 باندې زبو سره سو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روجان سوګو د کوم څه خبرې کوي؟ جی واجد خبره کومه دا کارکنه واجد روجان د کارکنه څه مسله ده جی تاسو؟
ورته چې ما ته ګردو کې زخم وکړ تاسو پروګرام کې نو مخکې کار کړو جی جی هغه دوايانې مې استعمال کړو خو سره هغې سره هغه زخم لکه مکمل څه هغه ونه کړی که نه بل ورځ مې زخم کړی دا اشاریه 12 ته جي واپس رسېدلی دی که نه ټیک ده او دا ګولۍ چې تاسو کوي ما ته مې کړې دا پوسټین 500 ملي ګرام ښه او ریفلکس او یو قسم چې په کوم دی نو یو هایدروسیک وي جي ټیک ده جی د سره د خېټې مسله هغې لپاره تاسو یې نور هم لیکلې وي جی جی صحیح ده ډاکټر صاحب تاسو نه تپوسونه کوي جی دا واجد صاحب تاسو د دې سره خېټه خرابه وکړه سره ډېره ګزاره کړې سر ډېره نو موږ زیات تر فوکس تاسو موږ ویلي مو چې موږ به اول کوشش کوو چې اول د خېټې دا مسله حل شي هغې نه بعد به ان شاء الله د ګردې د زخم د ټریټمنټ سټارټ کوو او نو دا تاسو د ګردې زخم تاسو څنګه پته لګي دلته درد راځي تشو باندې کنه زه درې څلور ورځې کار کوم نو بس دا غنه بعد کوم دی بیا درد راځي کنه غوړو سایډ ته راځي که یو سایډ ته راځي دا دغه ګرده زیات کوي دا یو غخی چې کومه نه دا شاته ملاته درځي جی بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو به دې ته به زمونږ د ګردو زخم چې کوم ټریټمنټ ته ورته ان شاء الله شروع صحیح ده جی اوکے جناب فیسبوک باندې کوم مسجونه دی هغه شامل کو چې ظهور جان رحیم ظهور افریدی چې سلامونه وعلیکم السلام او دین علاوه جی تاج محمد روريات کلو سعودي عرب نه او سلامونه وی چې څنګه ټیک ټاک بالکل جی او محسن حیات زموږ سره ډاکټر صاحب نه دا تاسو کچي حاجی جون ایجوکیشنل ادارې اوپن کی پکار د حاجی او کنه جون ایجوکیشن ادارې چې دی هغه کولاویږي لګیا دي نو دا پکار دا کنه دا پکار ډاکټر صاحب دا نیوز از ما خل چې واپس ګورنمنت واخسته یو کم جون نه کولاوي صحیح ده دا خبره لکه اصل کې لکه صرف لاک ډاون ختم شو کنه دا څه خونه چې لکه نور افیسز شو یا ایجوکیشنل ادارې چې څومره شوي دا غي د لپاره لا فل صدا سي خبره مخکې لاک ډاون باندې هم په ګورنمنت باندې پریشر دی هغه مې به چې الیکشن کې موډیفائی سمارټ لاک ډاون جو ته وي هغه الیکشن کې ریلیکس کی خو اذروایز لکه داسې سکول کولاوي خبره چې ریسنټلی کوم غلط پوسټپون شو صحیح ده او کې ټلیفون ګورو زموږ سره سوق السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب تاسو سلام پېښ کوم وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي کم زنه څنګه خبر کوم جی شیر علي د پندونه تنګینه تنګینه خروجانه سب پرابلم نه سم مسله ده تاسو یاره دې زموږ پرابلم دا چې زمانه مخکې چې د اباطلی ته وغه واغښتوا او سليمان صاحب لیکلي وغه واغښت خو بیا ډاکټرانو چې هرتال پکې راغی نو هغه اباطلی ته چې په دې سرجری په دغه باندې په کو باندې پټ باندې صحیح نو بیا خو راځي د ویل لیکلو هغه سره په نن کوم بیا ته بل ډاکټر خو یې هغه له وخت څخه راغلی چې بیا په نه بند شو جی او چې ما دا مسله چې پرون باندې زما په خو باندې دا راغلی دا راغلی واړه چې تبا کړی چې مو ته وایي ما څه نه پوه صحیح ده صحیح او چې دوه یې څه کوي په اوره کې چې خو په دې وخت د مخ کې دوه یې ټیک ده او ډېر لوی راځي کله چې ډېر لوی تکلیف راځي اکثر مو سره دونه پړ تیار چې د پوره څه پاتو ته کولا او واتو ته نو مخکې ما دې دا کړو نو زه ډاکټرانو ډېر شکریہ ادا کوم چې هغوی څه ګولې ما ته ولیکل خو ما د اخته ونې دې نه ورو نه شوې صحیح اوکې په لږ څه ما لا ډېر خراب صحیح ډاکټر صاحب تاسو السلام علیکم شیر علي بھائی وعلیکم السلام څنګه ډاکټر صاحب سلام پېښ کوم ته وعلیکم السلام شیر علي بھائی رستو به تاسو خو اول دا وای د تاسو چې کوم غوخه خسته دی د کوم ځای نه خسته و دا چې رول نه راځي پاتې نه دی بل سره او دا غیر رپورټ بکله راځي دا غیر رپورټ دی هغه خدای سره ان څه کوي چې نه راځي رپورټ کې څه لیکلي رپورټ کې تاسو دا لیکل تاسو مونږ ته ویل شي سليمان صاحب راته وی چې په دې باندې سرجری دا خو هغه بیا بل ډاکټر راته یا چې هغه له وخت لایپوما داسې څه شي لیکلي وږي دی وغه د سرجری د پای دا پټه باندې دا چاته را پټه نه راځي نه لاندې تاسو دل سره خپل کېږي دا دل ملا تزيبره دا بار سره ملانه چې نه شروع شو دا یو وخت په سره ډیر زیات مړه دا درته کس نه شي کوي دا څنګه چې نو ماشمان لا څنګه واچم نه سم چې ناسي نه پاتې دي تاسو چاته مخکې مړای کړی دا
او بیماری نشي څه بیماری هغه کیسه یو قتل کې جنې پیښه چې کوم ډاکټر و ډاکټر سليمان صاحب د کلار ناغه ویره دا غو حواله مخکې چې نو دغه لم سره مطلب وخت لم تلنده نسيسي کې هسپتال کې دی هغه لاله پکې ناغه حواله ها تاسو شوګر د سنور سره خو نشته کنه تاسو عمر څونه دی یو 45 سال دی شوګر د څه خو نشته نو شوګر خو په کنټرول شوی پرې سره مو دوايان سره پرې شوګر باندې څه کار کوي سم شوګر ټیسټ خو نه کړی کنه کړی دی چې کنټرول دی میډیسن یوز کې نه دا شوګر میډیسن نه خورم ها ټیک شو ته د سیمینار کې چې هغه کې لګم دا رپورټ کتل پکار دی او بقیدا ارسه لکه کول پکار دی موږ کوشش کوو کوم څه به دی موږ د ستاره ټیسټونه ورسو ګورو به ان شاء الله تاسو ادوایس کوئ اوس به دې ټیک دا اوس به شهري به اوس بدل دا سي میډیسن تر کوجه دا وختي د پر ان شاء الله ستاره خپل چې کوم دل دا چې کوم تکلیف دې دینه په ګلار شي خو ستاره دا څه کیس د جیوي کې ومن دستا مارای ستا بایوپسي دا قتل پکار وي کنه ٹھیک ده اوکے ډیر مننه روزان اوکې ډاکټر صاحب واقعي بعضې مریضان داسې چې دا غي ریپورټس کتل چې دی هغه نه بغیر چې نو خبره مخکې چې دی بیان شتلې بارلي دوه درې میسجونه نور دي زیورمان نور یاد کړو چې د کرونا علاج سره د کرونا علاج بزرګ روزانه دا وي چې تاسو صرف احتیاط کوئ د ټولو نړوان دی نو احتیاط چې دی دا بهترین علاج دی او د علاوه جبل حضرت خان انجینیر زموږ سره دی او سلام علیکم وعلیکم السلام او وی چې د سعودي عرب نه زه په سعودي عرب کې اوسېږم او زما مسله دا چې ما ته ډېر زیاته غوسه راځي او ورسره زما په بدن باندې کپکپي او دغه کپکهافت چوتوي نو د دې لپاره داسې فارموله یا څه دوی راته لګي چې زه التزام ته واخلم نو آیا بالکل دا انزایټي دی لپاره میډیسن حاجی ښه شو چې تاسو هم تاسو جواب ملا شو ډیر زیات مننه او وخت هم چې ډیرو پرو دغه زمو سره کمیږي لګیا دی د وخت لمن ډیر زیات لړنه تنګ نو په دې لک شانتي ساتونو کې ټلیفون کالز مو کوشش کو زیات مریضان زیات ټلیفون کالز مو واخلو او ګورو دا وخت مو سره سو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کوم زنه انعام خبرې کوم دی ورته انعام بھائی څه پرابلم دی تاسو سر زما کوم ډاکټر کمال صاحب نه دی جی سر د سټامک مسله گیس مسله زما نو هغه په وګړو باندې کوم هډ چې کوم دی هغه سر ته کوي صحیح نو په دې باندې بیا هغه سیویر ټاپ چې کوم دی هغه هډ جی دا دا راشي نو هغه بیا تقریبا هغه سره بي پي مسله شي نو دا مسله دی هغه چې کوم دی ډېر مطلب الموست دا یو 20 منټ پورې دی صحیح دی ډاکټر صاحب موجود دی انعام صاحب تاسو عمر څومره دی سر زما 28 دی او څه کار کوئ زه سر څنګه ما خجی ٹھیک شو او په خېټه باندې درد راځي نه سر درد خو نه راځي خاص صرف ګیس مسله ده ګیس مسله او انزایټي شو ماته تقریبا 2 years before خجی او معده مو سخت دی که نرمه نو دا خو کما په خیال او که دا خو ګیس مسله پکې شته او خوب مو څنګه دی او اوکې دی ټیک دی جی غوسه راځي ته او غوسه راځي طبیعت به مو هر وخت خرابې که نه او داسې لږ دی بس اکر خبر څه وګورئ بیا غوسه راځي راته ښه بس تاسو د انشاءالله په موبایل نمبر باندې دوايانې درشي ښه ځان ته راواخلئ او به کم از کم یو 2 میاشتې به استعمالوئ ټیک شو اوکې چې شو ډیر زیات مننه کو د دې هم ډاکټر صاحب دا کوم میسج په فیسبوک باندې زموږ راغلی تاسو د انګزایټي خبر وکړه نو دې ته خو خیر مونږه میسج نشو لګل البته دا وخت دې زموږ आवाज اور نو کوم میډیسن وی تاسو هغه پلیز دې ته وای چې دا پرابلم د دې سولف انګزایټي د پاره یا غوسه د پاره د بدن کپکپاهټ شو یعنی ډیر زیات اوسه چې دې راسو کې ځان دې انډرال ګولې راولي 40 ملي ګرام انډرال 40 ملي ګرام ګولې دې روزانه یو په مړه باندې خوري او د مچ کم دینو ایسیټالوپرام دې 10 ملي ګرام جی سټنیو په نوم باندې راځي هغه ځان راولي هغه کم از کم 3 میاشتې دا استعمال کی او یو د ورسره لایبریکس کولې راولي او د 3 ګولې د جاري ساتي 3 میاشتو لپاره اوکې جی حضرت خان وروره یقینا چې تاسو به دغه आवाज اوریدلی او یو ټلیفون مو سره ټایم ډیر زیات کم نه زه غواړم چې یو ټلیفون پروګرام کې چې دغه موږ بل هم چې ځان سره شامل کو او بیا پس دا غینه د خیر سره یو هم بیا موږ راغلو ټیک دی جی ګورو زموږ سره اخري ټلیفون دا وخت دی د کوم ځای السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام
روجان د جی پندو روډ نه خبره کوم خانولي د پندونه په خیر علي ته کورو سم مسله ده تاسو ما دا د څه دا مسله جی ټول ملت د دې کدي کولې بیا نه پاتې او چې خو نو سینه خراب و ٹھیک ده او هغه نه پاتې اوس می تاسو نه کم شو دي کله کله راځي شي ها هم لندن کې صحیح ده تاسو خبرې کوم باندې دا لندن کې اوکې ٹھیک ده خان ولی صاحب مری خو نه خوږي مری نه خوږي خاجي خان زه خو به ته ډېره ښه مشوره درکم تاسو کوشش وکړئ کنه چې ټایم ضایع نه کړئ او د پولیس هسپټل ته لاړ شئ او ځان لپاره د کورونا ټیسټ مست وکړئ خامخا یې وکړئ ټیک شو کنه یریږئ بالکل ما هغوی اول که ټیسټ پازټیو رالو کنه نو څوک بوځي نه هسپتال ته نه څوک هلته جیل کې اچوي او ملته کور کې کور را به شي ته به وایي چې په کور کې خپله کمره بیله که خپل لوښي او خپل سامان خپل هر څه بیل کا نور ته لکه خلکو ته غوسوي نه خلک یریږي د 14 دن بعد ورته دوباره د ټیسټ وکړي ان شاء الله 14 دن کې نیگیټیو راځي خو زما په خیال دا سترانګلی سسپیکټډ کیس ته تاسو ده نو کوشش وکړئ چې څومره په ټایم تاسو رسیدئ شي او ځان ته ټیسټ کولی شي نو ښه ده ځکه چې چلو تاسو خو به ریکور شئ ان شاء الله خو تاسو په فیملی کې واړه ماشومان مور پلار نور رونه فرېندي نو هغوی ته که خدای مه کولږي نو ډېره زیاته مسله به جوړ شي ټیک شو جی خانولي روډ ټیسټ لاړ شي حاجی اوکې ډیر مننه خوشاله سئ الله پامان جی خانولي روډ جان زمو سره جی ډاکټر صاحب دغه نخې دي کنه دا نخې یو ځل بیا تاسو ته وایي کاندي چې پاره کې تبر راځي د سالن جی د سلور نخې دي تبر شولا جی مری خو ګیدل شو خو شو صاحب بندل شو چې کله صاحب بندل شروع شي نو زه خو ما ک چا ټوخه یو کني نو خامخا دي زه ځان ټیسټ کوي جی ټیسټ مخکې کوشش کوي چې کوم خپل احتیاطي تدابیر دي چې هغه اختیاري حاجی ځان دې بالکل ایسولیټ کړئ صحیح ده بل خبره ده چې وایي کنه خلک چې هر تبه هر ټوخه هر زکام کرونا نه بالکل تاسو څنګه چې مشوره ورکړه چې بالکل تاسو لاړ شئ او ټیسټ وکړئ دې کې د یاري څه خبر نشته نو میډیکل دغه جوړ نن سبا خو چې کوم مریض هم د تبې ټوخي او د صاحب نیول سپیشل راځي چې هر یو مریض چې کوم نه کوي بالکل جی هغه باندې خو بیا خلکو شکی کنه خو لکه دغه مترزم دا وینا کولم چې هر ټوخه را تبه او دغه چې دینو دا د کرونا نه یغه عام ټوخه هم کې دي شي پر خپل شک لري کول لپاره او د خپل ځان او د خپل کور ول د حفاظت لپاره بهترین طریقه ده چې تاسو ټیسټ وکړئ او په ټیسټ کې تاسو ته پته ولګي یو جهان من راکو جی تاسو ډاکټر صاحب ډاکټر کامران صاحب زموږ سره ډاکټر رحمت مومن به تاسو هم ډیر زیات من راکو د ټولو مینوال هم